استعمالولای شو خو په دې باندې کوم اثر خاص نشته دی. صحیح ده. دا مونږ سره چې او دا مونږ سره په دې ځای کې د دې خبره وه. اوس راځم دلته ما لږ نوټ لیکلی چې مونږ سره دا چې نوټ دی زه به ووایم چې دا مونږ سره د کمپیوټر نوټ دی. کمپیوټر نوټ شو او د هغې نه مې وروسته لاندې چې واخسته د هغې ډیټا مې واخسته. نو ګوره زه راځم د دې دا سیز د دې ځای نه غټومه دا وګورئ د سیمې دا سیز په دې اندازه واخیسته. که تاسو لیدلي په دې چپټر کې بعضې ځایونو خلکو نښه کړي دي ماسپانتون ماسرینې کوي هغه نو بیا راشئ دلته وګورئ داسې قلم ورسره یې که نه دا ځای انتخاب که مهم ځای دی دا ځای انتخاب که دا ځای انتخاب که نو دې ځای نه به دا مهم ځایونه به موږ دې شکل باندې انتخابوو. ګوره که تاسو چې مثلا دا خوښ نه یې راشئ د دې ځای نه چې واخله سټاپ واخله نو اوس قلم چې دی قلم موږ سره کار پرېښوسته دا وګورئ زه که دلته راشم دې ځای کې د دې ځای نه زه یو قلم راوالم ګوره دا شکل اوس یو قلم ته ورته شو دا وګورئ کلک چې کومه دا موږ سره چې کېږي دا موږ سره نښلي دې ځای کې نو زه راځم ورته وایم چې دا ماته سټاپ کا بس دی نور دا قلم زه نه پکاروم دې ځای کې نو زما دغه ټکسټ چې کوم یو اندازه کې نوټ دا موږ سره پکې انتخاب شو. د دې دا به تاسو لرې کوئ څنګه نو دا به ټول انتخاب کوئ اوسې دې ځای نه به کلیک ونیسئ ټول به انتخاب کوئ را به شئ تاسو په همدې ځای کې به چې تاسو راغلئ دلته به ورته ووایئ چې نو کلر به ورته ووایئ نو کلر دا وګوره زه دلته راځم دې ځای کې او دلته ورته وایم نو کلر نو کلر نه مطلب دا دی چې ماته دا کلر مه راکوه. اوس که زه وایم چې همدا کلر ماته بېرته راکړه نو تاسو به چې وهئ کنټرول زیډ یې شارټ کټ دی ښه کنټرول زیډ دا به د ویډیو نه ولیکي ښه خولئ دا به د ویډیو نه ولیکي. اوس کنټرول زیډ چې شته کومه یو دی تاسو ته وګورئ دلته راشم په دې ځای کې کنټرول بټن خو مې ته ښودلې دا ده کنټرول دا دی او زیډ دا دی ښه د انګلیسي اخرنی توری دی که وایو چې دا د ما سره بېرته ډیلیټ شي کنټرول وای ووهه کنټرول وای کنټرول زیډ کنټرول وای خو ولې که کله دا فایل مونږ دې ځای کې چې دی دې ځای کې دې ځای نه به زه راشم یو کلر مې دلته ورکړو مثلا دا یو کنټرول زیډ مې ووهو صحیح ده خو زه وایم چې دا ماته بېرته راوله انډو مطلب دا دی چې بېرته راوله. نو اوس چې کله دا کنټرول زیډ کوم او دا فایل مونږ ثبت کو او بیا مو ولګو بیا ګوره په انډو باندې نه کېږي ښه دې ټکي ته م پامي. نو دا خبره چې پکې زمونږه د ټکس و چې مونږ کولی شو چې ځان ته یو مهم ټکس خوښ کړو چې دغه اندازه ډېره مهمه ده او دغه اندازه په کمه اندازه باندې مهمه ده او یا بیخي نه انتخابوو. اوس ګورئ تاسو به دلته دا ټکسټ انتخاب کړئ دا زه وایم چې ماته د یو پاراګراف ته یو کلر ورکړه نو هغه قاري صاحب خبره را به شو د کلر خزانې ته د رنګونو خزانې ته ښه ما نه په اوله اوس پښتنه وکړو خو ډېر پخه درس یې ولاړ و چې د کلر خزانه د رنګونو خزانې ته نو دا موږ سره د رنګونو خزانه ده دا وګوره تاسو چې کومه چې رنګ پکاري مونږ دا د دې ځای نه انتخابولی شو دا به بورډ هم واخلو چې تاسو ته لږ ښه ښکاره شي دا وګوره دا رنګ شو دا وګوره دا انتخاب کړئ دلته راشئ یو بل رنګ والی زما په دې رنګونو کې دا رنګ بیا ډېر خوښېږي دا رنګ مې زما ډېر خوښېږي ډېر ښایسته رنګ دی.